څوک چې د سهار لمونځو کې دا په ذمه د الله تعالی کې ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوک چې د سهار لمونځو کې دا په ذمه د الله تعالی کې ده، ګورې چې الله تعالی د خپلې ذمې په باب کې بیا په تاسې پسې پوښتنې ونه کړي. څه معنی؟ ګورې دوه خیره تعبیره دي، دوی ترجمې دي. موږ تاسې په دستور د خلکو یو غریب سړی پناه وروړي یو لوی سړي ته چې زه د تا امسایه یم، دغه زما سره ظلم کوي، ته به مې تر خلاصوې. اوس که دغه سړی ورشي په یوه مظلوم باندې ظلم کوي، هغه لوی سړی ملا په تړي کوي نه په تړي، چې ده خو ته خو ما پناه ورکړې ده. نو چا چې لمونځ وکړه، الله د ده د عصمت وعده وکړه چې د دغه وجل ناروا دي، امن الله ورکړه. اوس نو ته چې ورجیږ شو چې دغه انسان دې مړ کو یا دې بې عزته کو یا دې ده ته تکلیف ورکړه، الله تعالی به پوښتنه درنه کوي چې ما ذمه د ده اخیستې وه. او چې رب کریم د چا نه پوښتنې پسې شروع کړي نو خو خامخا یې به کوي. یوه معنا یې دا ده. دویمه معنا یې دا ده چې لمونځ عهد و پیمان ده د الله تعالی سره. نو که لمونځ وکړې د الله د طرف نه تا ته امن درکړی شو، خو که لمونځ دې پرېښی بیا به د تا نه الله پوښتنه کوي چې ما وعده دې ولې ماته کړه. هغه خو د هغه غیر نه خبره وه، دا په خپله د دغه شخص نه خبره. لمونځ مه پرېږده. ته چې لمونځ کوې نو معصوم شوې، روژه چې نیسې معصوم شوې، زکات ورکوې معصوم شوې، حج کوې معصوم شوې. چې شرایع د دین په ځان باندې عملي کوې نو هلته د تا ته تکلیف درکول ناروا دي. کنې خو هلته راروان دي. موږ تاسې به بیا په ځای کې ویو څوک چې قصدن لمونځ قضا کوي، د بعضې علماو رایه دا ده چې وژنه به حدم دغه یې حد ده چې وژنه به، خو ته په خپله ذمه ماته کړه. ته ذمه ماته کړه. چا په ښکاره روژه خوړه، روایت را روان دی چې وژنه به، خپله ذمه ماته کړه. نو یا وایي دا معنا چې ته به د هغه لحاظ ساتې چې ده لمونځ وکړو، د اسلام شعایر پکې ښکاره شو، نو الله دغه انسان ته امن ورکړی، خو د سړي به کار نه لري. یا دا معنا خپله به لمونځ نه پرېږدې چې بیا الله پوښتنه درنه کوي چې ما سره خو دې وعده کړې وه، ایمان دې راوړی و، دا وعده دې ولې ماته کړه؟ ته خو ما سره معاهد وې، کلمه دې ویلې وه. چې کلمه دې ویلې وه، کلمې خو معنا دا ده چې الله زه به د تا ټول حکمونه په ځای کوم. دا لمونځ دې ولې پرېښی؟ روژه دې ولې پرېښو؟ بل حکم دې ولې پرېښی؟